له 2004 کال راسره زه انځورونه جوړوم، خو داسې نه چې همیشه ما کار کړی او روزمره منظم کله کله چې د زړه غوښتي انځورونه باسمه. تقریبا شپېتو او 45 په منځ کې دي. کله کله هغه زمان فرق لري، کله کله دغه خیالي ذهن ته مې یو څه راسي بیا یې وباسم، او کله کله یو شی مې خوښ سي غواړم چې عین شی هغسې یو شی جوړ کړم. د ما د یو څو کتابو لپاره خلکو د ما د پوسټرۍ د رسمولو لپاره ما انځورونه ورته رسم کړي دي، خو افغانستان ته مې نه انځورونه نه دي لېږلي. اما دلته په اروپا او په امریکا کې تشویق شوې یم او خلکو رانه فرمایش راکړی ده. د افغانانو کمیونټي ډېره لویه ده، یعنې اوس هم په ډېر وخت کې دا دوم نندارتون ده چې زه جوړوم، دا د دوی له برکته ده، د دوی د تشویق له برکته ده. زه ډېره خوشبینه یم انشاءالله. اوس ما ته کومه معلومیږي کله چې د میډیا له نظره ګورم، واقعا د موږ افغانان که نارینه دي که ښځې دي، ورځ تر بلې زه په دوی کې ډېر مثبت تغییرونه وینم د هنر لپاره. ما په نظر تر ډېر حده پورې د موږ افغانان د میډیا له برکته ډېر زیات د هنر په برکت پوه شوي دي، د هنرو په ارزښتو پوه شوي دي. یعنې واقعا زه مثبت فکر لرم.